قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو له خبر د شریکېدان مخکې که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او خواته د بیل علامه هم ووهئ. جنرال خوشحال سعادات نن مو د لوی کندهار د ځوانانو شورا له رهبرۍ او یو شمېر غړو سره ولیدله. د کندهار، زابل، ارزګان او هلمند د امنیتي وضعیت نه و ګمارل شوو امنیت قمندانانو په کارګردۍ کې خلکو سره د پولیسو په برخورد او په دغو ولایتونو کې د جرایمو او موجودو ستونزو په اړه مو بحث وکړ. سولې او امنیت ته د دوی لیوالتیا او د خپلو خلکو په وړاندیز د مسؤلیت احساس یې خوشحاله کړ. دوی په دغو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت له بهترۍ مننه وکړه. موږ هم ژمنه ورسره وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د روان ریفورم لړۍ ته به دوام ورکوو. افغانستان به د مسلکي او متحدو پولیسو څښتن وي.